بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمنیو مرستو پیل مو په کابل کې د 400 کورنیو سره وکړ. تاسو ګورئ په نننۍ مرسته کې یو ډیر جامع او شامل پیکیج دی چې معیوبین دي، کونډې دي، یتیمان دي، بیوزله او غریبي کورنۍ ورته انتخاب شوي دي. زه به تاسو ته پیکیج هم ووایم چې پیکیج شامل د کومو قلمونه کومو شامل دی. دوستانو دغه پیکیج چې تاسو ګورئ دا د نن توزیع لپاره انتخاب شوی دی. 400 کورنیو لپاره وړه دي، وریځې دي، بوره ده، لوبیا ده، غوړي دي او چای دی. یو خبره باید وکم چې موږ کاملا هڅه کوو چې دغه مواد انتخابو دا تر ټولو اعلی کوالټي او کیفیت ورته انتخاب کو. دغه شپږ قلمه خوراکي توکي دي چې د نن توزیع لپاره انتخاب شوي. دوستانو تاسو پوهیږئ چې ژمنی موسم به د ځینو خلکو لپاره ممکن د خوښۍ او خوشحالۍ موسم اوسیږي، خو په افغانستان کې د ډیرو خلکو لپاره دغه موسم د سختیو، مشکلاتو او ستونزو موسم ګرځي. هغه خلک چې هغوی د ژوند کولو لپاره امکانات نه لري، د خونو د ګرمولو لپاره امکانات نه لري او حتی د خوراکي موادو لپاره یو ښه دیګای د دوی په کور کې نه تیاریږي او دغه ورونه او دوستان شدید مرستې، همکاري او لاسنیوي ته ضرورت لري. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې موږ سره په دغه ژمني کمپاین او ژمنیو مرستو کې ونډه واخلئ، تاسو ته لینک پر سکرین ښکاري او دې ترڅنګ د پیکیج قیمت هم تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري او همداسې په ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ چې خپلې مرستې قمر بنسټ ته راولېږئ. موږ به دغه مقدس رسالت او مسؤلیت په پوره امانتداري سره د ارتباطي پل په حیث ترسره کوو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.